په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو وايي له دغه هیواد سره د مرستو کمښت به په روان ژمي کې ميليونونه افغانان چې له لوږې سره مخامخ دي لا نور اغیزمن کړي. په افغانستان کې د طالبانو بیا واک ته رسېدو سره له افغانستان سره نړیوالې مرستې کمې شوې دي او څو ورځې وړاندې د امریکا نوي ټاکل شوي ولسمشر ډانلډ ټرمپ هم یو فرمان لاسلیک کړ چې ټولې بهرنۍ مرستې یې د لنډ مهال لپاره وځنډولې. د خوړو نړیوال پروګرام مشر وايي چې زیاتره افغانان اوس یوازې په وچه ډوډۍ او چای گزاره کوي. موږ په افغانستان کې د خوړو د کمښت بیلابېلې کچې ولیدې. د 2021 کال په اګست کې چې طالبانو واک ترلاسه کړ نو په هېواد کې د خوړو کمښت راغی، یعنې خواوشا 23 میلیونه افغانان له سختې لوږې سره مخامخ شول. اوس دا شمېر 15 میلیونو ته راکم شوی، خو دا هم د افغانستان په دریو کې یوه برخه خلک دي. نو که نړیوالې مرستې کمیږي نو د هېواد درېیمه برخه خلک چې له وړاندې د لوږې سره مخ دي لا نور به متاثره شي. 15 million people is still 1/3 of the country. You all set? Okay, very good. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ سپینې ماڼۍ ته په ورتلو خپلو اجرایوي فرمانونو کې ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډولې دي. له دې سره د افغانستان په تړاو د مرستندویانو اندېښنې ځکه راپورته شوي چې تیرو 3 کلونو کې د بشري مرستو د لویې برخې لګښتونه امریکا ورکول. له افغانستان سره په مرستو کې ممکنه کمښت یقینا چې د اندېښنې وړ خبره ده. افغانان نړیوالو مرستو ته ډیره اړتیا لري، هغه که د خوړو نړیوال پروګرام له لارې وي او یا که د کومې بلې ادارې له لارې. زه هیله لرم چې که په دې لړ کې هر ډول پریکړه کیږي نو په هغې کې به د افغانستان خلک او د هغوی اړتیاوې په پام کې نیول کیږي. په 2023 کال کې په افغانستان کې د بشري مرستو له 40% زیاته برخه امریکې برابر کړې وه. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې له افغانانو سره د بشري مرستو د دوام لپاره د 960 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده.